الرحمن الرحیم. رسوا به وي ارشده خلک په پسخیږي ورته داسې بنیاد به د ادب په تورنګزو کې کېږدم. زه خو داسې ګڼم چې د حاجي صاحب تورنګزی نه بعد کم تحریک سر اوچت کړی دی په تورنګزو کې، نو انشاءالله چې دا به اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک وي. دا زه ګورم داسې، زه وینم داسې. دا به یو دوه خبرې دی کې کومه ملګري به په خاطر نه درنوي. اوس راته یو ملګري وویل چېرې مونږ خو دا خیال و چې تاسو به غټ پروګرام کوئ په رسوا صاحب، غټه مشاعره به کوئ. په دې تېر 2 میاشتې کې مونږ تقریبا ډېر عظیم شخصیات ولتلي یو چې د یو نوم په ټول عالمي نړۍ کې د چا نه پټ نه دی، کرام الله ګران بابا، او د بل نوم هم ټول عالمي نړۍ کې چا نه پټ نه دی، ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب. تاسو یقین وکړئ زما دا خبرې به ټول ملګري اوري چې اوس هم دې وخت کې په اشنغر کې به 80% خلک داسې چې د اعظم صاحب قبر یې نه دی لیدی، بل ورځ یې زموږ د وجې ولیده چې موږ لاړو سیره هم پرې خوره کړه. دویمه خبره به زه دا وکړم چې د پی ټي وي انکر ته دا پته نه لګي چې د ګران بابا دا سویمه کلیزه ده. مونږ چې کله بیان ولېږه هلته هغوی پې بحث کوو، الله دې هغوی له ژوند ورکړي، مونږ له دومره د مونږ بیانونو له دونه اهمیت ورکو. نو هغه د پښتو متل دی وي د چمیار وي اکثر خپله څپلۍ شلیدلي. رسوا صاحب یو داسې مقام ته نن سبا را رسېدلی دی که په هغه باندې د عالمي سطح باندې کلیزې وشي هم هغه ځان رسولی دی، نوم یې رسولی دی. او که د هغه مونږ صرف د لشل ملګري دي مزار ته رالو هم یې ځان رسولی دی، بیا هم انشاءالله مونږ دې ځل فیصله داسې کړې ده د ملګرو په خوښه باندې چې نن 25 دسمبر دی، چونکې دا ورځ د هغوی د وفات ورځ وه، نو مونږ دا ګڼل چې په دې ورځ باندې مونږ څو تاثرات او ملګري راغونډ شو، هغه خپل دعا مو کو، ختم تېر ورځو کې هم کړو، نن هم انشاءالله کوو. او د روان اتوار په ورځ او د ګل په شپه باندې به انشاءالله هم د دې کلیزې مناسبت سره زمونږ مشاعره هم وي، د شپې به وي، خو دا به وي چې هغه د خپل ملګرو د تحریک صرف د خپلو ملګرو د وجې ده، چونکې موسم هم یخ دی، ورځې هم لنډې دي، نو په دغې وجه مونږ دا فیصله کړې ده. نو دا خبرې دي اخیري خبرې له راځمه چې رسوا صاحب داسې شخصیت و چې مونږ به اوس دا میشن دی چې مونږ به ګرځو هغه خلکو پسې. د کومو خلکو ما خو درته ووایي چې په اشنغر کې یو انسان ته دا یو شاعر ته دا پته نه لګي ساګر جانه چې د اعظم صاحب قبر کوم ځای کې دی. په اشنغر کې یو انسان ته دا پته نه لګي چې د ګران بابا دا سویمه کلیزه ده. زه یم چې په تورنګزو ماشوم ته هم دا پتې چې رسوا صاحب دا شلمه کلیزه ده. رسوا صاحب چې کوم تحریک شروع کړی و، هغه کوم کار شروع کړی و په 1971 کې غالبا څنګه چې دوی وي امین باچا 4 کتاب یې چاپ دي، د رسوا غزل لومبې د رسوا فریاد، بیا د رسوا غزل، بیا خدای خبر، بیا خدای خبر، ژوند د رسوا خدای خبر، په اخره کې د رسوا کلیات 2019 کې. او اوس ته تحریک ته طرفه تقریبا چې څه کال وړاندې د قدم نه تر منزله یو دویمه تذکره چاپ شوه. لومبۍ تذکره چې کومه وه نو هغه په 2004 کې چې د عمران دي او د دوی خوارانو د کاړهونو نه راوتې وه، هغه په 2004 کې چاپ چې اوس نایابه شوې ده رسوا صاحب په ژوند باندې. بیا موږ یو رساله شروع کړه تکل په نوم باندې، هغه څه وخت په ډېر وخت چلېدلې وه. نو نن سبا تقریبا د یو اندازې مطابق یا 38 یا 40 کتابه د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک نه بالکل چاپ دي، او انشاءالله په څه باندې کار روان هم دی. زموږ ملګري که نن سبا څوک پیژني یا که مثلا چېرته هم په 400 کې پروګرام وي، څومره خلکو ستایلي وو، څومره خلکو مونږ تاسو ته پته ده چې لکه په 400 کې ډېر ښه ټولنې به هم وي، ډېر ښه زموږ نه ډېر قابلان پوهان خلک به هم وي. خو نن سبا یو داسې دور دی چې کوم ځای کې هم لکه د میډیا دور دی، که خامخا یو انسان په خپل ګریوان کې وګوري څونه پوهان چې دي هغوی دا مني هم او دا ګڼي هم او دا یې تسلیم کړی هم ده چې که په
اشنغر کې نه په غونډه ضلع 400 کې کار کیږي نو هغه صرف یو اول خان رسوا ادبي تحریک کې کیږي. دا دې هم تاسو ته پته ولګي چې دا زموږ د تحریک 2.5 کال وشو او په 2.5 کال کې چې موږ څه کړي دي کاغذ په دې ځای باندې بیا مونږ تقریبا چې ماسخوتن بشي خو دغه خبرې به ختمې نشي. الله دې وکړي تاسونه ملګري چې راغلي دي ډېره مننه یې کوم چې همدقسې دوی له د الله ژوند او خوشحالۍ ورکړي چې ټول عمر او دې مقبره کې چې څونه وفات شوي مړي دي څونه مسلمانان چې دی الله دې وبخي سره د رسوا صاحب سره د رسوا صاحب د فرزند ده مونږ چې ژوندي وو که مونږ نه یو دا کاروان مه روان یو بل ناصر علي سید صاحب یو ویډیو ما شیر کړی په فیسبوک اوس هم شته هغه وایي چې دا تحریک یو داسې مقام ته ورسېده چې دا د شهکار او د امین باچا او ساګر او مجیب او مجاهد او یا د بل او د بل محتاج نه دی که دوی نه وي دا به چلیږي دا یو داسې حد ته ورسره ورسېږي تحریکونه چې کله شروع شي دا ودرېږي نه دا په مخکې رواني دا به چلیږي انشاءالله مونږ یو قدم ایښی دی او د هغې غټ ثبوت دا و چې رسوا صاحب د مرګ نه بعد خلکو دا خیال و چې بس تنظیم هم ختم او ټولنه هم ختم او شاعري هم ختم. نن سبا هغه تحریک دی چې په نړۍ کې زه تا ته وایم چې مونږ تر حجرې دا پروګرام چې مونږ کوو په دې کې مونږ تکالونه کېږي نو تاسو یقین وکړئ داسې ملک په دنیا کې نه د جاپان نه کېږي د چینا نه کېږي د امریکې نه کېږي د سعودي او بیا خدا سره لکه خپل کور دغه بس دی هغه حمزه بابا شعر د غالبا کله خاطر نور د دې د پاسه په ځان څه وکړم. ډېره مننه جي ډېره